سی واقعه به ته ذکر کوم فایدې دپاره. امام ابن کثیر رحمه الله دا واقعه راوړې ده په خپل تفسیر کې د دې آیت لاندې. وایي چې حافظ امام ابن عساکر رحمه الله د یو عالم تذکره کوله، ابو بکر محمد بن داود الدینوري رحمه الله. پخوانو علماو کې دی، سلفو کې. وی هغه دا خبره کوله چې ما سره یو قچرو او په هغې باندې به ما مزدوري کوله، نو خلکو له به پکې سامان وموړو راوړو، یا سورلي به ما کوله. دغه عالم وایي په دغې باندې به ما مزدوري م کوله او بس داسې زما ژوند روان. وی ورځ راسره یو کس کېناستو، نو په داسې لار روان شو چې هغه لار ناشنا وه، یعنې یو ځای راته وښو چې هلته یم بوځه. وی بیا ما ته وی چې خذ مع هذه الطريق فإنها أقرب، په دې لار لاړ شه دا نږدې ده. وی ما ورته وی چې نه، دغې ته نه ځمه، دغه لار مې خوښه نه ده، ناشنا هم ده، خالي هم ده. وی ما ته وی چې نه، دغه ښه ده، نږدې به لاړ شو. صحیح دی، ته بې دومره دغه کې یو ناشنا ځای ته یې بوتلم، تورې تیرې او هېڅ باندې نه پوهېدم چې دا څه دي. وی ما ته وی چې ته دا قچر ودرو. وی ما ودرو. وی هغه راکوز شو، د خپلو کپړو نه یې چاړه راوویسته. نو وی زه د خر نه راکوز شوم، د قچر نه ما منډې کړې. الله مې ورته رایاد کړو چې الله نه ویېرېږه، ته څه کې. او بیا مې ورته داسې وویل چې دا قچر واله او په هغې کې سامان، په هغې له پاسه کوم سامان دی دا ورسره مو واله. وی ما ته یې وی چې نه، صرف په دغه باندې اکتفا نه کومه. وی ما ورته ته څه غواړې؟ وی چې دغه خو به علم خو اریدو قتلک، تا ورسره وجنم. بیا مې ورته الله رایاد کړو. خو خیر هغه زما خبره ونه منله. بیا ورته ما ووایي چې ما له صرف ټیم راکړه چې 2 رکعته لمونځ وکړم. دا د مؤمنانو هغه شان دی چې هر مصیبت کې د خپل رب سره رابطه کوي. دې کې دا ونه وایي چې زه پلاني صاحب پسې لږ منډه وهم، صبر وایي زه مالک الملک ته ووایم. نو بس په مانځه باندې ودرېدم. هغه په مخه راته وایي تادي کوه، تادي کوه، تادي کوه، تادي کوه. دې داسې هغه هر سره باندې ګډوډ شو، یعنې تر دې چې هغه توره راته وایي داسې نیولې وه په دې سر باندې، او په مخه یې وایي زر کوه، زر کوه. نو هغه قرآن رانه مې هېر شو. انسان باندې چې هېر راشي هغه هر څه ته هېر شي. سورة الفاتحه رانه هېره شو چې اوس څه شروع کړم. ځکه د تورې راته نیولې ده او د 2 رکعتو نه بعد مرګ دی. الله وایي هسې زما په القى الله على لساني، و ډېر سخت غم کې وم او په تکلیف کې وم، زه تاسو ته څه ووایم. وایي هسې एकदम مې جبې له دغه آیت راغی، الله راوستو أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هغه څوک دی چې د مصیبت زده مصیبت لري کې او غم لري کې. دغه آیت مو شروع کړو. نو دوی ګورو چې یو کس په اس باندې ناست او راغی، د خوړ د طرف به راغی او د هغه سره په لاس کې غش، د غشی چې راویستو نو دا سړی پې ولګېدو او دا غشی بلکل د ده په دې سینه کې ولګېدو. فخر صریعا، وی هغه مړ شو، بلکل په دې زړه کې یې ننوت، هغه مړ شو هغه سړی. وی ما په هغه پسې منډې کړې. ما ورته ویل چې بالله من انت، ته څوک یې، کوم ځای نه راغلی؟ وی ما ته وی چې انا رسول الذي يجيب المضطر اذا دعاه. زه د هغه رب د طرف نه ستا مرستې راغلی وم، هغه مصیبت زدو چې مصیبت نه راوباسي او مرسته کوي د هغه خلکو سره چې په غمونو کې نښتي. نو فاخذت الحمار ورجعت سالما، بس خپل قچر یا خر مې روان کو، واپس خروغ رمټ راغلم او سړی هلته مړ شو. د دې رب سره چې رابطه یې په یو ځای کې دی نه پرېږدي. خو مشکل د هغه انسان دی چې هغه د دغه رب سره په دې اوچت عبادت کې هغه زهد راولي او دا عبادت پرېږدي.
حدیث کې دا راځي ډېر ناشنا حدیث د عبدالله بن عمر وی من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه د چا دپاره چې الله دروازه د دعاګانو کولاو کړي که نه دعاګانې ډېرې غواړي الله وي په ده باندې د رحمت دروازې کولاو کړي دي امام ترمذي امام حاکم دا حدیث راوړی امام ترمذي امام ابن ماجه امام حاکم یو بل روایت راوړی ابو هريره رضی الله عنه وی ليس شيء اکرم على الله من الدعاء په عبادتونو کې چې الله ته ډېر عزتمن عبادت دی هغه دعا ده یو حدیث کې دا راځي ما تاسو ته مخکې ذکر کړو سنن ترمذي کې دی چې هر مسلمان چې دعا غواړي الله ول هغه څه ورکوي چې څه غواړي یو کس پاسېد یا رسول الله اذا نکثر نو بیا خو بس دعاګانو له به زور وکړو ډېرې به غواړو الله وایي د دغه نه هم ډېر دی رسول صلی الله علیه وسلم ته که دعاګانې ډېرې زیاتې کړې خو الله یې د هغې نه ډېره بدله درکړي ته به څومره دعاګانې وغواړې ستړی به شي بعضو دعاګانو کې دا الفاظ دي که نه یا الله راکه هغه څه چې ما د نه وغوښتي او هغه څه چې مې نه دي غوښتلي ځکه چې انسان دی ډېرې خبرې تېرې شوي دي ډېر څه ورته نه دي معلوم خو بیا ولم الله هغه څه به ورکړي چې دی غواړي او هغه څه به ورکړي چې دی نه غواړي یو حدیث کې دا راځي وی الله به یو جنتي ته وایي چې څه دې پکار دي څه وغواړه که نه هغه چې دې نعمتونو ته وګوري خوا او شاو هر څه شته الله نو زه څه وغواړم نو الله به ورته وایي پلانې شي او یا الله پلانې شي به ورکړي بیا به ورته الله وایي څه وغواړه که نه بیا وایي الله څه وغواړم دا خو نو الله به ورته هغه پلانې شي او هغه پلانې شي رایدی ورته بیا به ورکوي دومره کریم رب دی دومره زورور رب دی ډېر واقعات دي په کې ما سره وخت لږ دی که نه ما تاسو ته دنیا واقعات د قرآن او حدیث نه بیانول چې په څنګه څنګه ځایونو کې الله سبحانه وتعالی د دې دعا د لاسه د پیغمبرانو د نیکانو د مجاهدینو د مؤمنانو مرسته کړې ده الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ډېر واقعات بیان کړي دي زه یو څو ته اشاره کوم ابراهیم علیه السلام ته وګوره دعا یې څه کړې وه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا إلا إذا خار سوى لو قرزوا أمن والا دعاء الله قبول کړی ده او په قرآن کې دا خبره شته چې الله قبول کړی ده هغه څنګه په بل ځای کې الله وایي أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا الله وی مشرکان نه ګوري چې ما دا حرم امن والا ګرځولی ابراهیم علیه السلام دعا وی حرم څه والا وګرځوه امن والا دلته وی الله وی ما ګرځولی که نه امن والا دعا ولا الله قبوله کړې بله دعا ده غوښتلې وه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع یا الله بچي مې په دې ځای کې پرېښودو چې نه پکې فصل شته او نه پکې انسانان شته نه ځناور شته هېڅ هم نشته الله سبحانه وتعالى بل ځای کې څه وایي چې دا دعا الله قبوله کړې ده او که نه واورئ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ای دا مشرکان نه ګوري چې حرم مې وله ورکړی امن ولا هغې ته هر قسمه میوه راځي هلته ابراهیم علیه السلام څه وي یا الله زما بچو له فرزقهم من الثمرات یا الله میوې وله ورکه دلته الله څه وي هر قسمه میوه راځي یعقوب علیه السلام نه زوی ورک شوی څوک یوسف علیه السلام ته ورک شوی او واقعه خو موږ ټولو ته معلومه ده که څنګه هغه بیا هلته د کوی نه راووتو لاړ اوږده قصه ده خو د یعقوب علیه السلام حال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم سترګو نظر یې لا ټیټ شو ویښته یې سپین شو د غم د لاسه فهو کظیم الله وایي د غم نه ډک خو ولې ده باندې خو دا غم دی خو آخر دی دا غم اورئ چاته او رابطه یې چا سره ده دعاګانې د چا نه غواړي دی به خپله ویلي دي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله زه خپل غم او د مصیبت
او د تکلیف شکایت چا ته کوم الله ته کوم د کوم ځای نه ول الله زوی راوستو دا د انسانانو په طاقت کې خو نه کوه نو نه وروڼه خبرو چې رور کوم ځای کې ده نه هغه خبرو چې پلار وروڼه کوم ځای کې دي د کوم ځای نه ول زوی راوستو د همدغه یو رب کولی شي ښځه راغلې وه د رسول سلم خواته خوله رضی الله عنها رسول سلم ته ډېر وي یا رسول الله دې مسلې څه حل هغه ما سره حل نشته نو چې وته نو دی وي الله ته ویمه وایي الله ایتونه نازل کړو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا الله واورید خبره د ښځې چې تا سره ماریزې کوي خپل خاوند مبارک وتشتكي إلى الله او شکایت یې کړی والله ته والله يسمع تحاوركما والله واورید ستاسو دواړو خبرې شکایت یې ګوره ما تاسو ته وایي چې دغه ناشنا محکمه ده ګوره څنګه کیس داخل کې بس مخې ته ځي هغې دغه وتو کې ووایي عایشه رضی الله عنها وی پاک دی هغه ذات ته هر نقصان نه چې زه یو دیوال اخوا په دې بله کوټه کې وم ما ته د ښځې اول صفا نه راته هغه د عرش نه خبرې واورېدې ښه نو حل سره ووتو الله حل بیان کړو چې کوم کسان چې په تاسو کې په ځان باندې خپلې ښځې حرام کړي ثم يعودون لما قالوا بیا را واپس شي ښځې ته بیا را واپس کېږي یو پرې ورته ویلې مور یې بیا را واپس کېږي د ښځې سره کوروالی کول غواړي الله یې حل بیان کړو شکایت داخل شو د شکایت جواب په لږ ساعت کې راغی د کوم ځای نه راغی جواب نو ستاسو د اورېنا ورېسي ستاسو دا نه رسي هغه رب ته ستاسو دا شکایت ولې ډېر ګران دی ستاسو دا کار ګوره هغه رب یې نشي کولی که څنګه تاسو ته که نه که تاسو سره داسې کاري چې څه وایي چې دغه مالک الملک په طاقت کې به نه هر څه کولی شي خو مشکل ما ورته کېدی چې د هغه سره زموږ رابطه نشته دا یوسف یعقوب علیه السلام ښه یوسف علیه السلام ته وګوره ښځو د هغه په باره کې چل جوړ کو هغه ته د فحاشۍ دعوت ورکو ټول مخکې عزیز مصر ښځه هغه دعا وکړه یا الله ما د دوی د دې چل نه بچ وساته وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين دا دعا ده دا شکایت دا یې خپله مسله الله ته مخامخ کړه جواب هم په لږ وخت کې فاستجاب له ربه الله ولا خبر واورېده فصرف عنه كيدهم الله ما بچ وساتو دا ښځو دغه چلونو نه دا ده چې څنګه دعا وغوښته الله ولا دعا قبوله کړه تاسو دعا نه اورېدلې ده نوح عليه السلام الله سوي سورة الأنبياء ونوحا إذ نادى من قبل الله نوح عليه السلام ما تتشغي والي دي كده فايدة چې انسان که څومره غټ شي والله ته محتاج دی نوح علیه السلام ګوره څوک دی اولنی پیغمبر دې ځمکې ته څوک دی نوح علیه السلام خو الله وایي موږ ته چغې والې وي یا الله نو چغې خو والې وي خو شوي څه واوره فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم الله ما بچ کړی و هغه صرف هغه نه د هغه اهل د ډېرې لویې سختي نه او د ډېرې لوی مصیبت نه مې بچ کړی والله ښه الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام تذکره کړې ده وقال موسى ويلي موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة يلا تا فرعون لو داغه ټولګي له داغه درباریانو له یله تا مالونه ورکړي خلک ستا د لارې نه اړئ یله د دوی د مالونه دوی نه واخله د دوی د زړونه ختم کړه
لږ ساعت تېر نه الله څه وایي قال قد أجيبت دعوتكما موسی ستا او د هارون ستاسو دواړو دعاګانې ما واورېد او څه شوې قبولې شوې أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أيوب نادى مثلا چغې والې وې الله ته آواز یې کړه والله ته اگر که ایوب دی اگر که ایوب علیه السلام دی خو الله ته څه دی محتاج دی عجیبه ده د موت ته چې د ده محتاجي راښکاره نه کړه الله ته ایوب چغې والې انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین یالله سخته وي ډېره شوې ده 18 کاله بعد بس د هغه سخته یې ډېره شوه نو الله سبحانه وتعالی څه وایي فاستجبنا له الله وایي موږ ولا خبره واورېده یالله نو وادي اورېده ودې منله خو شوي څه وو نو بیا دا واوره فکشفنا ما به من ضر اول کار الله وایي ما دا کړی چې له سخته مې ترې لرې کړی وآتیناه اهله کوم بچي چې مړه شوي الله ولا هغه ټول را ژوندي کړي درېیم ومثلهم معهم او د هغې په شان مې وله نور هم ورکړه څومره مال یې چې مې ورته واپس کړو د هغې په شان نور مال څومره بچي چې مې وله ورکړي هغه مې وله واپس ورکړو کوم چې مړه شوي د هغې په شان مې وله نور بچي الله ویې ورکړو یا الله ولې رحمة من عندنا رحمت دی زمونږ د طرف نه وذکرى للعابدین او نصیحت دی د عبادت کوونکو دپاره الله یو نصیحت دی چې عبرت ترې واخلي یوازې دی خو نه چې صرف ایوب علیه السلام وذکرى للعابدین واسماعیل وادریس وذا الکفل ټول پیغمبرانو الله ته چغې والي دي او اوازونه یې کړي دي هر یو چې په سخته کې ګیر شوی دی بس الله یې رعایت کړی بیا دا مهي والا خو ناشنا قصه ده د هغه غوسه شو لا کشتۍ ته وختو کشتۍ سبحان الله د الله دی تاسو ما څه وایي که چې الله یو کار کول غواړي که نه والله که څوک یې بند کړي عجیبه دا شو چې کشتۍ په خوځېدو شو سامانونه ته وځاړي وایي نه دې سنده کې یو کس به ته وځاړو هغوی زه صحیح ده پلانې وایي نه قراندازي به وکړو داسې مه وایي پلانې بیا به وایي چې زه یاد کړم نو راشه قراندازي چې وکړه د یونس علیه السلام نوم راووتو هغوی نه دا خو نیک سړی د معروف نیک انسان چې الله ته نږدې دی په هر ځای کې معروف وي په خپل ښه صفاتو باندې نو خلک ورسره د هغې د لاسه ډېر محبت کوي نه دی پرېږدئ دا خو ډېر ښه سړی دی صحیح په دویم پیر قرآن داسې بیا راووت هغوی نه داسې نشو کولی خو ښه سړی دی نصیحتونه کوي خلکو ته او زمونږ په مشرانو کې دی زه په دریم پیر بیا راووت دا ګوره په اصل کې د الله د طرف نه یو خبره و چې ګوره که ډېرې د قراندازیانې وکړي خو ما فیصله کړې ده فعال لما يريد الله وایي څه چې زه غواړم کومه لاندې یو مهی په انتظار ولاړ دی ولی ځي اوس کمیس یې وویست او ټوپ یې کړو دا ډایرکټ د مهي خېټې ته بیا هلته پروت و هغه سخت د مهي په خېټه کې ګوره د الله سره د تاسو ما دعاګانو خبرو کې چې مؤمن دپاره غټه اسلحه څه ده اسلحه باندې خلک د دشمن مقابله کوي که نه چې د دشمن ما کمزوری نه کړي نو کله چې د مصیبتونو او غمونو ته راګیر کړي نو تا سره هم یو اسلحه شته اسلحه د څه ده الدعاء سلاح المؤمن دعا د مؤمن اسلحه ده په څنګ ځي کې پساو شوی د مهي په خېټه کې او په اوبو کې او په توره تیاره کې او د دریا په چپو کې او کشتۍ والا لاړو خو اوس که کشتۍ والا واپس راوګرځیم چې دا سړی ګورو دلته به پروت وي که ته ډوب نو کوم ځای کې به یې ګوري هغوی ته څه پته چې دی کوم ځای کې دی هغه ځای کې هغه الله ته سجده ولګوله
ځکه بعض روایتونو کې راځي چې دغه یو ځای دی چې صرف پکې یونس علیه السلام سجده لګولې ده او هغه د مهي خېټه ده. هلته بیا الله ته فریادونه شروع کړو، یا الله زه ته پاک د هر نقص نه، د هر نقصان نه، د هر کمی نه، زه په ظالمانو کې. رب العالمین ته چې دا فریاد وکړو، الله سبحانه وتعالی ډېر مهربانه دی پر خپلو بندګانو باندې. ځکه حدیث کې راځي وی الله یو بنده ته وکتل ویې خندل. صحابه کرامو به ډېر تعجب کو په دې باندې چې الله وخندل. یو حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم یو واقعه بیانوله وی الله وخندل. یو پسې راپاڅېد یا رسول الله او یضحک ربنا، الله خاندي، یو خاندي. خو بیا صحیح ده، بیا خو یې بخلي وي، ځکه کوم رب چې خاندي او موږ بخیم بیا. نو دغه ځای کې هم د صحابي تپوس یا رسول الله الله ولې وخاندل؟ و یو بنده باندې مشکلات ډېرې، دروازې پې د هر طرف نه بندې شوي، دی په مخلوق پسې منډې ووایي، نو الله وخندل او وی زه درته څومره نږدې یم، ما ته یې نه وایي او زه له دا مسلې م حل کولی شم، خو ما ته یې نه وایي. نږدې م یم، مسلې م حل کولی شم، خو الله وخندل په دې پورې بیا یې ما ته نه وایي. هغه ځان په شان کمزور پسې منډې وایي او په ځان په شان خلکو پسې لګیا دی روان دي. الله ډېر مهربانه دی چې د دې انسانانو دا فریاد واوري که نه، بس چې څه ترې غواړي هغه وله ورکوي. کله چې فریاد وکړو مهي والا الله ته، الله څه وایي؟ فاستجبنا له، واورېد الله وایي موږ دغه خبره، نو څه چلو شو؟ ونجیناه من الغم، الله وایي ما راوویستو د غم نه. وكذلك ننجي المؤمنين، او دغه شان زه مؤمنان الله وایي د سختو نه راوباسم. د دعاګانې غوښتلې وي ځکه الله ده سختو نه راوویستو که نه. نه بیا دا یاد ساته دا فایده. الله بل ځای کې څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين. که چېرته د الله نه یاد کړی په دغه وخت کې که نه، دې خبرې ته غوږ کېږدی. ګورئ که چېرته په دغه ټیم کې یونس علیه السلام دعاګانې نه وی غوښتلې، دا یونس علیه السلام دی. ګورئ ما ورته دعاګانې نه غواړو په سختو کې، خو سوال کوو چې الله مصیبت نه لرې کوي. اوس وګوره که یونس علیه السلام الله نه وی یاد کړی، دا ګوره پیغمبر دی. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله وی د انسانانو د دویم پر راپاسېدو پورې به د مهي په خېټه کې پروت وی. یونس علیه السلام پیغمبر پروت به وی چې دعا یې نه غوښتله، خو پروت به وی که نه. نو چې دی نه راوتو بغیر د الله د ذکر نه، ما ته به څنګه کامیاب شو، څنګه به د خپلو مصیبتونو نه وځو. موږ هغه اسمانونو دروازې چېرته الله ته نه اټکولې چې ته لږ د شپې راپاڅئ، دعاګانې غواړئ، تهجد وکړي، په سجده کې، په خاص اوقاتو کې، د بانګ او د اقامت په منځ کې، په اوچتو اوچتو ځایونو کې. هغه به ځان له مسله ده چې هغه دلته موږ نشو بیانولی، یا ځان له بیا تفصیل غواړي، کم ځایونو کې دعاګانې ښه قبلېږي، کم وختونو کې ښه قبلېږي، او به ځان له چې ته بیان کړو. خو الغرض زما د ټولې خبرې مقصد دا و چې دعاګانې همیشه د الله سبحانه وتعالی غواړي، د الله سره یو رابطه جوړه کړئ. الله به ستاسو د هر څه دا به حل کړي، دا یو ورک شوی عبادت ترې را ژوندی کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې د عمل